سلام علیکم، وخت مو بخیر. ښه راغلاست د امازون دویم درس ته. رفیع الله رحماني یم. لکه څنګه چې موږ په اوله ویډیو کې وویلې چې امازون څه شی ده یا ای کامرس څه شی ده، کوم سیزونه لري، کوم بزنس ماډل لري. نن به موږ په دې باره کې خبرې وکړو چې څنګه یو افغان کولی شي له افغانستانه په امازون کې فروشات وکړي. نو تر اخره پورې پاتې شئ. انشاءالله ډېر ښه موضوعات به تاسو ته موږ معرفي کړو، تشریح به یې کړو. د ستاسو چې کوم کنفیوژن ده یا ګیچ شوي یاستئ یا سوالونه په ذهن کې لرئ، دا به ټول حل شي. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، کومنټ ورکړئ او ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ خپل درس شروع کړو. لکه ډیر سوال کیږي، ډیره پوښتنه کیږي چې څنګه افغانان کوي چې د داخل د افغانستان نه امازون کاروبار شروع کړي. زمونږ دویم درس به وایو. اول درس خو نه ده، اول درس خو مونږ کور کړو که تاسو یادي. اول درس څه شی و؟ امازون څه شی ده، ای کامرس څه شی ده، دې له خاطر چې تاسو ته تکرار شي. دویم درس مونږ چې ده افغانان څنګه کولی شي په امازون کې فروشات وکړي. یعنې هغه اصلي خبره دغه ده چې پیسه څنګه وګټي. ټوله مهمه خبره پیسه ده چې پیسې څنګه وګټي په حلاله طریقه، په صحیح طریقه، چې نه ستاسو پیسې وسوځي. ځکه سرمایه گذاري کیږي. ما خو پرون تاسو ته موضوعات کلیر کړل چې امازون بغیر له سرمایه گذاري امکان نه لري چې تاسو یې وکړئ. نورې خبرې دي چې ته فریلانسر شې یا ته ورچوال اسسټنټ شې، ځان ته بیخي جدا موضوع ده. خو د امازون شروع کولو لپاره تاسو باید پیسې ولرئ. نو که غواړئ تاسو په امازون کې کاروبار وکړئ یا کاروبار شروع کړئ، تاسو ضرورت لرئ LLC ته. LLC څه شی ده؟ ډېره کیسې به نه اوږدوو. LLC یعنې جواز په لنډو کې. لکه څنګه چې تاسو په کابل کې په افغانستان کې جواز اخلئ، همدغسې په خارج کې چې نوم یې ورکړی د LLC، تاسو جواز به اخلئ په خپل نامه باندې. تاسو کولی شئ په خپل پاسپورټ باندې جواز واخلئ، په خپل افغاني پاسپورټ باندې جواز واخلئ. پاسپورټ کې حد اقل 1 کال 2 کاله چې پاتې ډېر ښه وي، چې تر څو هغه بیا بیرته تمدید کول، بیرته بیا پاسپورټ نمبر ورلیږل، دا بیا ډېرې اوږدې نورې خبرې راځي. نو بهتره دغه ده چې لږ پاسپورټ کې باید ټایم ولرئ. او بله توجه وکړئ چې کله پاسپورټ جوړوئ، پاسپورټ کې ګوته ونه لګوئ. تاسو باید امضا ولرئ. دې شي ته هم پام وي، ځکه که چیرې تاسو امضا ولرئ، تاسو جواز هم زر راځي او تاسو د امازون اکاونټ هم بیا ډېر په اسانۍ جوړیږي. نو کله چې تاسو غواړئ جواز جوړ کړئ، جواز کې ځینې مهم ټکي دي، ځینې مهم څیزونه دي چې باید تاسو په هغه جواز کې چې چا نه هم اخلئ، باید دغه 14 څیزونه تاسو ته درکړي. صحیح شو؟ دغه 14 څیزونه باید تاسو ته وسپاري. یا مثال کې چې سوال پیدا کیږي چې په یو جواز کې کوم کاغذونه یا کوم اسناد دي. نو نن په دې اسنادو باندې خبرې وکړو. اول تاسو ضرورت لرئ د امریکې یو نمبر ته، USA ورچوال نمبر ته. دا یو رقم اپلیکیشن چې تاسو په موبایل کې انسټالیږي. په هغه اپلیکیشن کې تاسو ته میسج راځي، تاسو زنګ هم وهلی شئ. نو یو USA نمبر باید ولرئ، بل یو یونیک اډرس ولرئ. تاسو چې چیرې جواز جوړوئ، مثال کې فلوریډا کې جوړوئ، ټکساس کې جوړوئ، د هغه سټیټ کې تاسو باید یو ادرس ولرئ او هغه ادرس په دې جواز کې باید ذکر شي. هغه نه بعد تاسو باید ایجنټ ولرئ. دغه جواز چې تاسو اخلئ، تاسو ډایرکټ ویب سایټ ته مه ځئ، تاسو په یو ایجنټ جوړ کړئ. دلته نن سبا کابل کې ډېر داسې آنلاین خدماتو مرکز جوړ شوي دي. حتی افغان سټارټ اپ موږ خپل هم تاسو ته جوازونه پرووایډ کوو. تاسو کولی شئ موږ سره هم د خپل امریکې جواز جوړ کړئ. نو یو ایجنټ ولرئ چې تاسو ته دغه فایلینګ وکړي. تاسو ته مثال کې هغوی بلد دي، ګورنمنټ کارو کې ښه بلد دي، دولتي کارو کې ښه بلد دي. نو یو ایجنټ باید واوسیږي. آرټیکل آف ارګنایزیشن ولرئ چې تاسو دا جواز په کوم اصولو، په کوم اساس، په کوم ادارې نه اخیستی ده. EIN نمبر ولرئ، امپلای آیډنټیټي نمبر. EIN څه ته وایي؟ چې هغه نمبر مثال کې تاسو ټیکس ورکوئ، په کوم نمبر چې تاسو مالیه ورکوئ. IRS سرټیفیکیټ ولرئ چې ډېر ضروري ده. ریسیل سرټیفیکیټ ولرئ. ریسیل سرټیفیکیټ دې ته وایي چې تاسو د یو برانډ یا د یوې کمپنۍ محصولات چې کله خرڅوئ، نو تاسو نه پوښتنه کیږي چې آیا تاسو ریسیل سرټیفیکیټ لرئ یا نه. نو دا ډېر ضروري ده. سیلر پرمیټ ولرئ، د خرڅلاو اجازه ولرئ. دغه څیزونه ډېر لازمي دي. دې سره څنګ ته تاسو ویب سایټ ته هم ضرورت لرئ. چې کله ویب سایټ خبره راغله، باید یو ډومین هم ولرئ چې ستاسو نوم رجسټر شي. پروفیشنل یا بزنس ایمیل ولرئ او ویب سایټ تاسو ته باید صحیح ډیزاین شي. او دغه درې سره باید تاسو سرور ورته وایي یا هاسټینګ ورته وایي، دغه څیز لازمي ده، شامل دی پکې. نو دغه به هم باید ورکې واوسیږي.
هغه نه بعد چې تاسو پیسې څنګه ریسیو کړئ یا څنګه پیسې ځان ته راوړئ یا څنګه پیسې پرداخت کړئ، هغه لپاره تاسو یو اکاونټ ته ضرورت لرئ چې هغه پاینیر اکاونټ ده. ګورئ تاسو په جواز کوئ چې په دې جواز اسنادو باندې په دې ډیټیلز باندې یو پاینیر اکاونټ جوړ کړئ. پاینیر اکاونټ کې بیا تاسو چې کله غواړئ پاینیر اکاونټ جوړ کړئ هغه نه مخکې باید وایز اکاونټ جوړ کړئ چې تر څو تاسو پاینیر اکاونټ کنفرمیشن راشي یا کنفرم شي. نو پاینیر اکاونټ ډیر لازمي ده د ډیپازیټ لپاره او د پیمنټ لپاره دواړه. هغه نه بعد ګورئ پیمنټ زیاتره کمپنیانې په پیکیج کې شامل وی پی ان هم درکوي. وی پی ان ډیر ضروری ده. تاسو نشئ کولی چې ډایرکټ د افغانستان له سرور نه له افغانستان د آی پی نه ځان ته د سیلر اکاونټ جوړ کړئ، ځکه په افغانستان ریجن کې دغه امازون اکاونټ تاسو نشئ کولی سیلر اکاونټ جوړ کړئ یا د فروشنده اکاونټ جوړ کړئ یا د خرڅلونکي اکاونټ جوړ کړئ، ځکه مونږ آی پی چې ده بنده ده، د افغانستان آی پی بنده ده. دغه آی پی اډرس هر موبایل ځان ته یو آی پی اډرس انټرنیټ ته ورکوي. نو که چیرې هغه آی پی اډرس د افغانستان نو بیا هغه نه قبلیږي، او که چیرې په غلطۍ کې مور ننوځئ ګورئ زیاترو نه دغه اشتباه کیږي چې د دوی اکاونټ بلاک کیږي. ولې؟ دوی وی پی ان نه لري یا وی پی ان که لري بند شوی وي ورنغه وی پی ان، یا انټرنیټ لاړ شي او راشي وی پی ان بند شي دوی امازون اکاونټ کې هلته آی پی وایلیشن راشي ډایرکټ د اکاونټ بین شي، ځکه امازون په رسمي ډول په افغانستان کې نشته. نو باید تاسو یو وی پی ان ولرئ. وی پی ان سره باید داسې آی پی تاسو واخلئ چې هغه ډیډیکیټ آی پی، ځکه تاسو به حتما وی پی ان استعمال کړی. اوس خو د وی پی انو وخت ده، د وی پی ان مارکیټ ډیر مخ ته لاړو خصوصا په افغانستان کې. نو وی پی ان ګورئ دغه کوم چې فری وی پی ان دی هغه آی پی بدلوي، صحیح ده. تاسو مثال کې ریجن امریکا کې یو ځل یو آی پی که یو ریبن کې دوباره ورشي بل آی پی. نو داسې وی پی انونه هم شته چې په پیسو اخیستل کیږي، سمه ده. همدا په مارکیټ کې یو کلن وی پی ان 2 کلن وی پی ان چې ده تر دغه $90 نه نیولې تر $120 پورې وی پی ان درکوي. نو هغه وی پی ان بیا ګټه څه شی ده، ستاسو آی پی یو آی پی درکوي او د دې آی پی له لارې تاسو چې هر وخت وغواړئ امازون ته ورداخل شئ، اول به خپل وی پی ان آن کوئ، هغه نه بعد بیا تاسو اکاونټ ته ورداخلیدی شئ. نو چې تر څو دغه څیزونه ونه لرئ تاسو نشئ کولی د سیلر اکاونټ جوړ کړئ. دغه ډیر لازمي ده. تاسو سیلر اکاونټ نشئ جوړی د افغانستان په تذکرې باندې یا په ډایرکټ په پاسپورت باندې. تاسو کولی شئ چې په پاسپورت باندې دا اسناد ټول واخلئ، صحیح ده. هغه نه بعد بیا تاسو سیلر اکاونټ جوړ کړئ. چې کله سیلر اکاونټ مو جوړ کړو بیا چې کوم محصولات چې تاسو ته ما پرونه مو ویلې، تاسو کوم محصولات یا کوم پروډکټ چې لرئ هغه بیا خرڅلاو ته کېښودی شئ، لیسټینګ کوی شئ. او د لیسټینګ په باره کې به هم څه ناسم معلومات درکړم چې تاسو کله لیسټینګ کوئ هغه ټایټل څنګه ولیکئ، ډسکرپشن څنګه ورکړئ او هغه عکس څنګه ورته اضافه کړئ یا هغه لیسټینګ کې هغه عکس په کوم شکل واوسیږي. نو دا څیزونه ډیر لازمي دي او دا څیزونه چې تر څو ونه لرئ تاسو نشئ کولی امازون کې خرڅلاو وکړئ. نو اوس راځو لیسټینګ. کله چې تاسو جواز واخیستو، جواز مو راغی، جواز معمولا تقریبا داسې د 20 نه تر 25 تر 1 میاشتې پورې وخت نیسي چې ستاسو جواز راشي. هغه نه بعد بیا چې کله جواز راغی محصولات مو آماده دي، پروډکټ هنټینګ مو وکړلو، برانډ اپروول مو راواخیستو، یا د علي بابا یا علي اکسپریس نه مو مال آرډر کړو، مال مو ویر هاوس ته ورسېدو، د امازون ګدام ته لاړو ورسېدو. هغه نه بعد بیا چې نوبت راځي لیسټینګ. لیسټینګ کې ګورئ ډیر مهم ټکي تاسو تاسو یعنی لیسټینګ څه ته وایي؟ سیلینګ پروډکټس. لکه څنګه چې تاسو دکان کې محصولات کېږدئ، هر دکاندار ښه دکاندار به دغه کوشش کوي چې خپل محصولات ښکلی کېږدي، منظم یې کېږدي چې تر څو مشتري سترګې پرې ولګي وایخلي. همدغسې په آنلاین کې هم ده، همدغسې ته باید آنلاین کې هم وکړي. آنلاین کې بیا لږ فرق کوي. تاسو باید د محصول خپل ټایټل واضح ولیکئ، ډیر ګډ وډ ټایټل ونه لیکئ یا ډیر مخته او شاته ټایټل ونه لیکئ یا د ډیر اوږد ټایټل هم ونه لیکئ. نو واضح ټایټل ولیکئ. هغه نه بعد ډسکرپشن، دغه محصول په باره کې لنډ معلومات، صحیح شو، چې مثال کې دا محصول چیرته جوړ شوی ده، کوم سایز ده، کوم رنګ لري، کوم مواد ورکې استفاده شوي دي، سمه ده. هغه نه بعد شو فوټوز اف پروډکټ. تاسو د دې محصول چې شي ښکاره کړئ عکسونه. عکسونه ډیر ضروری دي. کوشش وکړئ چې داسې عکسونه وي چې بیکګراونډ یې وایټ وي، داسې عکسونه وي چې هغه بیکګراونډ یې سپین وي، صحیح شو. محصول ښکاري او شاته بیکګراونډ ټول سپین وي، ځکه تنها محصول باید ښکاره شي، ډېرې کیسې میسې پکې نه وي.
ویډیو اف پروډکټ د محصول ویډیو هم اپلوډ کړئ. تاسو ته امازون اجازه درکوي چې تاسو د محصول ویډیو به هم داسې نه کوي چې بیکاره ویډیو اپلوډ کړئ، داسې ویډیو چې هغه واضح وي. دا بیا تاسو ته سپلایر درکوي، سپلایر هم عکسونه درکوي او هم ویډیو. خو تاسو به خپل دماغ نه ګټه اخلئ چې ښه عکس انتخاب کړئ، ښه ویډیو امازون ته ور اپلوډ کړئ چې کوالټي هم دې ته متوجه اوسئ چې ایچ ډي کوالټي واوسیږي هغه ویډیو. ځکه ګورئ بایر ټرسټ وټ دی سی، اخیستونکي په هغه شي باور کوي چې کوم شی دی ګوري. دې باندې تاسو هم پوهیږئ چې موږ خپله کله خریداري کوو، کله محصولات اخلو، زموږ محصولات 90% زموږ د احساساتو په اساس دي. کله چې موږ مثال کې یو مارکر اخلو او یا موږ مثال کې کوم موبایل اخلو یا کوم څیز اخلو، زموږ احساسات په وجود کې چې هغه شی اخلو، هغه نه بعد بیا موږ باندې فکر کوو چې دا ښه ده یا بد ده یا کوم رقم ده. همدغسې چې شی چې اول لیدل کېږي ښکلي یخي، ښکلي یخي، ښکلی ټایټل یې ښکلی معلومات مو ورکړي، عکسونه یې ښکلي، ویډیو یې ښکلي، نو هغه کوم کس چې هغه امازون ویبسایټ ته ننوځي ډایرکټ تاسو نه محصولات اخلي. نو دغه څیزونه د کله چې تاسو غواړئ په امازون کې محصولات خرڅ کړئ، دې څیزونو ته متوجه اوسیږئ چې تر څو ستاسو خرڅلاو ریټ پورته لاړ شي. بل یو څیز ته ډېر متوجه اوسیږئ چې امازون همیشه هغه محصول خلکو ته ورښکاره کوي یا خلکو مخې ته یې راولي یا رینکینګ کې راولي چې دې څیزونو ته تاسو صحیح توجه ورکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ ټایټل او ډسکرپشن ښه ولیکئ، زه تاسو ته یو ښه طریقه درښیم، د چیټ جی پی ټي نه کومک واخلئ. د چیټ جی پی ټي بهترین ده. لکه څنګه چې ما تاسو ته هغه ای آی ویډیوګانو کې ویلي وو چې ای آی هوش مصنوعي موږ سره ډېر کومک کوي. موږ ته مثال کې زه فار ایگزامپل په امازون کې یو ساعت خرڅومه، فار ایگزامپل زه امازون کې یو واچ خرڅومه، زه ما چیټ جی پی ټي ته وایم چې دې واچ لپاره ماته یو ټایټل راکه، صحیح شو، او دې لپاره ماته څه راکه، یو ډسکرپشن راکه، معلومات راکړه. نو او تیش په اساس د امازون اس ای او په اساس سرچ انجن اپټیمایزیشن اس ای او ځان ته مکمل یو درس ده چې انشاءالله پاینده درسونو کې به مونږ کوشش وکړو چې دې باره کې هم تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړو. نو امید لرم د ویډیو مو تر اخره پورې کتلی، او که چیرې د ویډیو تاسو تر اخره پورې کتلی نو مونږ به تاسو ته یو ډېر ښه څیز په تحفه کې درکوو، د امازون ټاپ محصولات چې په امازون کې خرڅیږي. خو په دې صورت کې چې تاسو دې ویډیو کې کومنټ کې ولیکئ چې ویډیو واچډ یا ویډیو مو تر اخره وکتله، نو موږ به تاسو ته په هماغه اکاونټ کې میسج درته کوو، او د امازون چې کوم ټاپ محصولات دي، ښه محصولات دي، لینک به یې درلیږو چې تاسو وکولی شئ په امازون کې خرڅ کړئ. تل دې وي افغانستان. مننه ستاسو له سپورټ نه. نور ملګرو سره د ویډیوګانې شیر کړئ، لایک یې کړئ، او د لایک او شیر کول د خو ټول فری دي چې بل مسلمان هم له دې څیزونو نه خبر شي. امازون ټول نه بیسټ کاروبار ده، حلال کاروبار ده، هیڅ مشکل نه لري، خو دغه څیزونه به تاسو په نظر کې نیسئ. دریم درس کې به موږ دغه وایو کامن مسټیکس، کومې عامې غلطیانې چې زیاتره خلک په امازون کې کوي او غلطیانې ورنه کیږي، اکاونټ یې بلاک کیږي، ولې بلاک کیږي، دې په باره کې به موږ په دریم درس کې خبرې وکړو. مننه، ښه وخت ولرئ.